السلام علیکم ګرانو دوستانو. نن به زه تاسو ته ووایم چې د افغانستان او د زیمبابوې چې کومه دغه اولنۍ شروریزه لوبه ترسره کیدونکې ده، د دغې لوبې په هکله به زه تاسو ته ووایم چې تاسو څنګه کولی شئ دغه لوبه ډېر په اسانۍ سره وګورئ او د افغانستان لپاره هغه 11 لوبغاړي به هم زه تاسو ته وښیم کوم به چې دغه اولنۍ لوبه کې انتخابیږي. نو راځم ډایرکټ تاسو ته وایم چې دغه لوبه که موږ وګورو د چهارشنبې په ورځ باندې ترسره کیږي چې د افغانستان په وخت باندې غرمې ټایم کې 2:30 بجې دغه لوبه شروع کیږي، د پاکستان په وخت باندې 3 بجې ده او د هندوستان په وخت باندې 3:30 بجې دغه لوبه غرمې ټایم کې شروع کیږي او تاسو کولی شئ چې دغه لوبه په RTS سپورټ باندې تاسو لایو وګورئ، په پاکستان کې په جیو سوپر لایو وګورئ. که تاسو د چینلو ته لاس رسوی نه لرئ نو بیا تاسو کولی شئ په یوټیوب کې هم دغه لوبه تاسو لایو کتلی شئ او په فیسبوک کې هم د دې تاسو لایو سټریمینګ کتلی شئ. بل طرف ته به زه تاسو ته وایم چې د افغانستان هغه 11 لوبغاړي معلوم شوي دي چې په دغه لوبه کې به د افغانستان لپاره لوبیږي. په دغه لوبغاړو کې اوپنر ته رحمان الله ګوربز او عثمان غني دغه دواړه اوپنر ته راوځي. 1 ډاون پوزیشن باندې ابراهیم زدران ده، 2 ډاون پوزیشن باندې بیا اصغر افغان ده، 5م نمبر باندې بیا محمد نبی ده، 6م نمبر باندې بیا نجیب زدران ده، 1م نمبر باندې بیا کریم جنت ده، 8م نمبر باندې بیا رشید خان ده، همدغسې 9م نمبر باندې بیا شرف الدین اشرف ده، 10م نمبر باندې بیا فضل حق فاروقي ده او 11م نمبر باندې بیا نوین الحق ده. دا هغه 11 لوبغاړي دي چې د افغانستان لپاره به دغه اولنۍ شروریزه لوبه کې لوبې ترسره کړي. نو ډېر په زړه پورې لوبډله د افغانستان لپاره دغه لوبغاړي چې کوم دي دغه اچول شوي دي، خاص کر دغه ځوان لوبغاړي فضل حق فاروقي ته زه ډېر زیات په تمه یم چې دی به څنګه بولینګ ترسره کړي په شروریزو لوبو کې. د دې علاوه که موږ وګورو ابراهیم زدران ته به هم ډېر زه ماتلی یم چې دی څنګه لوبه ترسره کوي. ابراهیم زدران ماشاءالله یو ډېر زبردسته لوبغاړی ده. د تاسو په نظر باندې دغه لوبډله څنګه ده لاندې په کامنټ کې حتما ولیکئ او د کرکټ تازه خبرو لپاره تاسو دغه چینل هم در سره سبسکرایب کولی شئ.